د یوې سالمې جنسي اړیکې اصلي شرطونه: که چیرې غواړئ د خپل ژوند ملګري سره ښه او خوندوره جنسي اړیکه ولرئ، کوښښ وکړئ له لاندې تېروتنو څخه ډډه وکړئ. زیات شمېر ښځې او مېړونه خپلې ګیلې او شکایتونه د خوب خونې ته له ځان سره وړي. د دې دلیل دا وي چې د خوب خونه د دوی یوازیتوب او خبرو کولو لپاره ښه فرصت وي، خو کله چې خپل زړه بدوالی او غوسه د خوب خونې ته له ځان سره یوسي، خپلې آرامه او خوندورې شیبې په جنګ بدلې کړي. که چیرې دغه بحث او دعوې له کنټروله بهر شي او په تاوتریخوالي بدلې شي، نو دواړه خواوې یا یو کس له جنسي اړیکو پر شا کیږي. دا فکر مه کوئ چې د خپل ژوند ملګري په ټولو غوښتنو او تمایلو باندې پوهیږي. په ځانګړې توګه د تازه واده په وخت کې موږ ټول شخصي غوښتنې لرو. اړیکې ستاسو د همسر د نننیو غوښتنو کلیدي فهم دی. که چیرې کولی شئ مناسبې اړیکې او خبرې درک کړئ او ستاسې د ژوند ملګري کومو شیانو ته لومړیتوب ورکوي، نو یوه رضایت پوښتونکې اړیکه به ولرئ، هم له فزیکي او هم له اروايي پلوه. شرمېږئ مه، د خپلو خیالاتو په اړه خبرې وکړئ. ډېری ښځې او مېړونه جنسي اړیکو ته چمتووالي لپاره یوازې په خپل ځان تمرکز کوي او په دې برخه کې د جنسي تخلیلاتو په اړه خبرې نه کوي. که چیرې د جنسي اړیکو حرکات تاسو ته په زړه پورې نه وي، نو دواړه لوري کولی شي د دې اړیکو طرز بدل کړي چې پایله به یې خوندوره او انګیزه لرونکې وي. که چیرې د جنسي اړیکو حسن نه لرئ، ځان مه مجبوروئ. د ډیرو جوړو په منځ کې دا غلط باور موجود دی: هغه جوړې چې په اونۍ کې څو ځله جنسي اړیکې لري تر هغه به خوشحاله وي چې کمې اړیکې لري. سالمه جنسي اړیکه په اونۍ کې یو ځل مناسب ده او له هغې نه زیاته ښه نه ده. که چیرې غواړئ زیاته جنسي اړیکه ولرئ مګر حسن یې نه لرئ، بل ډول فزیکي اړیکې ټینګې کړئ لکه مساج، لمس او ځینې نور. په جنسي اړیکو کې ارګاسم د خوند اوج باندې تمرکز کول تاسو له خوند څخه بغیر له نورو تجربو څخه محروموي. په ځانګړې توګه د واده کولو په لومړیو وخت کې ډېرې مېرمنې چې تازه وادونه یې کړي وي، ارګاسم د خوند اوج ته نه رسیږي، او معنی یې دا نه چې کومه ستونزه به لري، یوازې پر ارګاسم د خوند اوج باندې فکر کول پر تاسو منفي اثر کوي او مړاوی کوي مو. شاید رئیس در باندې غوسه شوی وي، شاید له خپل دوست سره مو جنجال کړی وي. ستاسو د سټرس لاملونه که هر څومره وي، خو خوب خونې ته یې مه درسره وړئ. څېړنو ښودلي خلک په ځانګړې توګه ښځې باید وکولی شي خپل مغز آرام او له زړه تنګونو او بې ځایه فکرونو ځان خلاص کړي، تر څو وکولی شي جنسي اړیکې ته چمتو شي. زموږ هدف دا نه ده چې که چیرې په کارونو مصروف یاست نو جنسي اړیکې پرېږدئ، بلکې تاسو باید وکولی شئ ذهن مو آرامه کړئ او په خوند سره جنسي اړیکې ترسره کړئ، تر څو جنسي اړیکې تاسو ته تسکین درکړي. د پخوانیو ژوند ملګري په اړه مو څه مه وایاست. د هیڅ چا دا نه خوښیږي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د پخواني ژوند ملګري په اړه څه واوري. ذوقونه توپیر کوي. که چیرې تاسو ته د پخواني ژوند ملګري په اړه کوم شی جالب و، شاید اوسنی ملګري ته مو په زړه پورې نه وي. هغه په زړه پورې خاطرې چې تاسو له پخوانیو جنسي اړیکو له ملګرو سره لرلې، د هغې بیانول مو شاید هر څه خراب کړي. په جنسي اړیکه کې درد طبیعي نه وي. د ځینو خلکو په جنسي اړیکو کې درد موجود وي. دغه اړیکه د دې ستونزو ښکارندویونه کوي: د بیلګې په ډول ښه نه تحریک کېدل، د وژان وچوالی، د میاشتې عادت، وړاندې د هورمونونو بدلون، نامناسب پوزیشن او یا عاطفي ستونزې لرل. که چیرې په جنسي اړیکه کې درد لرئ، خامخا یې د ژوند له ملګري سره شریک کړئ، او که چیرې ستونزه دوامداره وي، په دې صورت کې ډاکټر ته ورشئ.